اجدي ګرمي وه اما خوشبختانه نن په ننګرهار کې اجدي موسم دی څو شېبې وړاندې ننګرهار یو ښایسته باراني موسم کوربه و اته ګیلاسه دي چې کلمه ولاکه په ځان پوه شوې رښتیا پرون داسې ورځ وه چې سوالې مې کېنه کور ته لاړم بس نور ونه وتلم چې بیخي سخته ګرمي وه خوشحاله اوسئ نن دغه څو شېبې وړاندې نیم سال ډېر ښایسته باران ننګرهار کې وشو څنګه د خوشحالۍ احساس کوې بلکل ولې نه دا خو د الله تعالی رحمتونه دي په موږ باندې پوه شوې به داسې باران او داسې هغه به پرې باندې راغله نو دوی به چې ګناهونه کول بیا به داسې یو ځای ته هغه شویلې چې ورېځ به ښکاره شویلې به هو ورېځ راغلی هغه چې دې ورېځې ته راغله هغه به د دې ورېځې نه داسې عذاب پرې باندې راغی رښتیا هم ډېره ګرمي وه پرون دغلته موږ چای نه شو څښلی نن خو هغه د چای هم څکي نن مې خو د هوا ښایسته ده چای هم وڅښه بیخي چای یعنې غړم نه تېرېدو ګرمۍ نن د خولې وې پاکول یم ځای مې روان نه څښل کېده چای اوبه به دې څښلې اوبه هم څښلې یاد او کار هم په دې ګرمۍ کې کولی شئ که نه یار سخت دی دروند دی کار نشو کولی داسې ګرځو خو ډېر کم معمولي څه رقم تبجګي دی سړک نه څه رقم ګرمي وه ډېره د سختن تعالی په سپېڅلي نامه سلام سلام افغانستان ستړي مه شئ ښه راغلاست او هرکلی پرون ننګرهار کې اجدي ګرمي وه اما خوشبختانه نن په ننګرهار کې اجدي موسم دی څو شېبې وړاندې ننګرهار یو ښایسته باراني موسم کوربه و نو ننګرهار دې میاشت کې تېره اونۍ پرله پسې تر ټولو سختترینه ګرمي تجربه کړه اما 45 اووه ادي اقل 48 ته ګرمي تللې وه د ننګرهار خلک خوشبختانه بختور دي او ډېر ښایسته باران شو زموږ او ستاسې دعاګانې الله تعالی په خپل دربار کې قبول او منظور کړي خو همه تېره اونۍ چې موږ په جومات کې د جمعې لمونځ وکړو مولوي صاحب محترم غږ وکړو چې 2 رکعته به د باران دپاره لمونځ وکړو چې وروسته مې کتل هېڅوک هم نو محدود 2 3 4 5 کسانه پاتې وو نو ټول په خپله مخه لاړه الله تعالی دې زموږ او ستاسې ګناهونه معاف کړي الله تعالی دې موږ باندې ورحمېږي او الله تعالی دې تل داسې د رحمت بارانونه وکړي نو موسم ډېر ښایسته دی د خوشحالۍ خپرونه درته جوړوم په ننګرهار کې د ننګرهاریانو احساسات خوشحالیانې د باران دپاره راخلم ملتیا مو کې خپرونه وګورئ ماشاءالله د ننګرهار خلک څومره خوشحاله دي السلام علیکم کاکا ستړی مه شئ جوړ په خیر تاسو هم ستړي مه شئ تاسو هم ستړي مه شئ ډېره مننه کاروبار څه کوئ زه خو ډریور یم ورور لین چالوم خوشحاله اوسئ ښه راغلاست درته وایي خیر اوسې کور ودان ډېره مننه تاسو څه کاروبار کوئ موږ محصلین یو مننه ژوندی اوسئ ماشاءالله ښه چېرته ځئ په سفر له خیره او انشاءالله چکر وه د ښایسته باران ده بس باراني موسم دی موسم ده او د ننګرهار دغه ښایسته هوا ده خوشحاله اوسئ کاکا څو ورځې وړاندې ډېره سخته ګرمي وه ننګرهار ډېره سخته ګرمي خصوصا افغانستان تجربه کړه ډېره ګرمي وه پرون خو زه په دې ښار کې وم چې دونه ګرمي وه چې ما د ګرمۍ د لاسه په ځان پوه شوی نه یم دلته یو 8 ګیلاسه شربت ما چې کړی دی 8 ګیلاسه او دغلته ولاړ وم دغلته شربت والا و زه چې روانېدلم ما ته پیسې چې ورتاو شوم مالې ولادیانه مې وتلې ما چې 100 روپۍ شوې 8 ګیلاسه دي چې کړي مالې ولاکه په ځان پوه شوې رښتیا پرون داسې ورځ وه چې سوالې مې کېنه کور ته لاړم بس نور ونه وتلم چې بیخي سخته ګرمي وه خوشحاله اوسئ نن دغه څو شېبې وړاندې نیم سال ډېر ښایسته باران ننګرهار کې وشو څنګه د خوشحالۍ احساس کوې بلکل ولې نه دا خو د الله تعالی رحمتونه دي په موږ باندې پوه شوې چې دغسې یو باران بس الله په خپلو کارونو ښه پوهېږي پوه شوې بس موږ کې بس کمی ګوري
او ان شاء الله چې بس دا د خوشحالي موسم دا د باران وشو او ټوله دنیا په دې سره کې ټول افغانستان خوشاله ده ځکه هوا یخیږي بالکل موسم لا ښکلی شو که نه همداسې ده بالکل زه ډېر خوشحاله یم چې ننګرهار مې په داسې هوا کې ولیدو او ماشاءالله چې ډېره ښایسته فضا ده الله دې ټول همدغسې هوا لري د ننګرهار نو خوشحاله شم ستاسو نام چې موږ سره مرکه وکړه الله ژوندی اوسې الله دې خوشحاله قربان مو شم ډېره مننه سختې ورځې تجربه کېږي ننګرهار کې که نه هم چېرته چې ځې یخ نشته دی برق نشته دی مشکلات ستونزې ډېرې دي ډېر زیات ستونزې دي یقینا د وګورئ چې نن سبا د برق ستونزه ډېره زیاته ده په نن سبا وخت کې په ننګرهار کې او ننګرهار دپاره باید د برق هغه کې ډېر خدمات وشي ځکه یعنې په ننګرهار کې ډېر زیاته ګرمي لکه په 240 درجو کې پرون ګرمي وله بیخي داسې حالاتو چې بیخي نور خلک په تنګ راغلي چې شی وکړي بس شکر الحمدلله د الله تعالی رحم کرم ده چې په موږ باندې او تاسو باندې چې نن ښایسته د رحمت باران وشو خوشحاله اوسئ ډېره مننه ستاسو عمر کاکا زما عمر تقریبا داسې ووایي چې 50 ته رسېدلی کم 50 په دې 50 کې داسې کلونو کې داسې ګرمي لیدلې وه یاره ما خو نه وه لیدلې په خپل عمر کې او پاکستان کې نه پاکستان کې عمر تېر کړی خو هغلته هم داسې ګرمي نه وه لکه څنګه چې ننګرهار سږ کال چې سږ کال ډېره ګرمي وه بیخي د اندازې نه زیاته خوشحاله اوسئ هیوادوالو ته هغه شتمنو هیوادوالو ته خپلو مسلمانانو خویندونو ته څه پیغام لرئ چې هر وخت باید صدقې وباسي د باران دپاره دعاګانې وکړي الله تعالی تر څو راضي شي او په موږ او تاسو مهربانه شي دا خو د خیر کار ده پکار ده هغه چا دپاره پکار ده چې ورغول هغه یو شتمن سړی هغه وس رسېږي او دغسې یو صدقې وباسي ورغول نو بس الله تعالی په موږ باندې رحم وکړي او د خیر بارانونه به وشي ډېره مننه خوشحاله اوسئ ډېره مننه ستاسو نه مننه قربان ستاسو نه مننه ننګرهار ډېر ښایسته موسم دی باراني موسم دی او ننګرهاریان نن ورځ ډېر زیات خوشحاله دي سختترینه ګرمي وه او په دې ګرمۍ کې چې دا ښایسته باران وشو نو ډېر زیات خوند یې وکړو ننګرهار کې درته خپرونه جوړو زموږ سره پاتې شئ ملتیا مو وکړئ لیدونکو دا یو کاکا دلته راغی ډېر خوشحاله دی داسې د بدیزینو کې راوخته ما ولید ډېر د خوشحالۍ نه دغه څېرې ښکاري چې خوشحاله دی چکر ته راوتی سلام علیکم کاکا ستړی مه شي جوړ تازه په خیر طبیعت ښه دی ډېره مننه کاکا جانه ستا نوم محمد اسکر محمد اسکر څنګه یې د ولسوالۍ اوسېدونکی سخرو د اوسېدونکی نن ماشاءالله خوشحاله نه یې نن ښه هوا ده او نن خوشحاله موسم ډېر ښایسته دی که موسم ښه ده ستا عمر څومره دی کاکا شپېته اویا به وي شپېته او اویا 130 کاله شو نه 10 نه شوخي مې درسره وکړه یا نه د لمسۍ غټه کړه شوخي مې درسره وکړه نه دومره خو هم نه یم نو کاکا جان نن موسم ننګرهار کې ډېر ښایسته دی او باران هم وشو څه کم داسې نیم ساعت اوس هم داسې پرخه باران ورېږي څومره خوند کوي باران ورېږي چکر ته راوتي چکر ته په دې نورو عامو ورځو کې راوتی شوې کاکا نه نشو راتلی خو داسې ده چې دا خلک هم لږ خدای ته رجوع وکړي پخوا به داسې و چې
صفا وي د لیدونکو ته صفا به داسې وایي خفه کېږي نه څوک چې خلک به داسې باران او داسې هغه به پرې باندې راغله نو دوی به چې ګناهونه کول بیا به داسې یو ځای ته هغه ویلې چې ورېځ به ښکاره شوه ویلې به هو ورېځ راغلی هغه چې دې ورېځې ته راغله هغه به د دې ورېځې نه داسې عذاب پرې باندې راغی چې بیا به توبې نه قبلېدې بیا به هغه و دا بس هماغلته به ختم هم شو نو زه چې مونږ د تاسې پخوا اډمان او شاعران به راتله عربو کې به خوبونه لیده ویلې به ګورې توبه وباسئ او توبې دروازه دغه ده او تاسې به بیا توبه هم بیا نه قبلېږي او رښتیا هماغه شو چې افغانستان په څو کلو کې څو انقلاب پرې راغلی هغه ډمان او شاعران به یې راوسته او هلکان او جینکۍ به ورسره وي او ګډول به یې دغه کول به یې ما په یاد سره دا هغه شوي وو نو دوی به خپل ګناهونه مشر سړی ته پوهېږي کاکا هغه ګناهونه لاړل په هغه انقلابونو باندې بدل شو اوس که څوک ګناهونه کوي نو هغه به بیا دغسې نو دغه دا سختې ګرمیانې به ورته دغسې عذابونه به پرې باندې راځي بس مونږ او تاسو ټول ګناهګار یو الله تعالی دې په مونږ او تاسو ورحمېږي توبه دې او وباسي زمونږ او تاسو توبه دې الله قبوله کړي ان الله غفور رحیم خوشاله اوسئ کاکا ډېره مننه او تاسو ته ښه چکر غواړو په خیر لاړ شئ خوشاله اوسئ ډېره مننه کوو ننګرهار کې یو ننګرهار رښتیا هم څو ورځو کې پرله پسې سختترینه ګرمي تجربه کړه او نن خوشبختانه ننګرهار د یو ښایسته موسم کوربه دی زموږ سره پاتې شئ خپرونه وګورئ تاسو وګورئ دلته سماوات هم لګېدلی دا کاکا ناست دی چیمسکي السلام علیکم ستړی مه شئ کاکا السلام علیکم خیر تکړه خو خوشحاله اوسئ ستاسې نوم عنایت الله کوم ځای یاستئ د لغمان یم ورور لغمان ننګرهار اوسېدونکی ننګرهار اوسېږم فلحال د اوسېږم مصروفیت مو څه دی مصروفیت ور دغه لارګاډی چلوم ورځ مزدوري کوي مزدوري کوم الله دې کامیابه لره خوشحاله اوسئ خیر اوسئ ستاسې دغه کار هم ډېر سخت دی کاکا سخت دی دروند کار دی او موږ عمر هم پوخ دی کار سخت دی ځوانان زامن دې نشته زمونږ شته دی خو داسې کار والا نه دي کوچنیان دي کوچنیان دي بس الله تعالی باندې غیبي رحم وکړي امین نن ورځ ډېره ښایسته ورځ ده څو ورځې پرله پسې دغه میاشت کې ننګرهار ډېره سخته ګرمي تجربه کړه او ډېره ګرمي وه رښتیا هم ډېره ګرمي وه پرون دغلته موږ چای نه شو څښلی نن خو هغه د چیمسکي نن مې خو دا واقعیت سره چای هم وڅښه بیخي چای یعنې غړم نه تېرېدو ګرمۍ نه انده خولې وې پاکول ځای مې روان نه څښل کېده چای اوبه به دې څښلې اوبه هم څښلې یاد او کار هم په دې ګرمۍ کې کولی شئ که نه یار سخت دی دروند دی کار نه شو کولی داسې ګرځو خو ډېر کم معمولي سره کم تبجګي دی سړک نه سره کم ګرمي وه ولا کې ورته یو دقیقه په ځمکه ودرېږي نه شي ودرېدلی نه شي ودرېدلی خیر او نن څومره ښایسته باران و که نه خوشحاله به یې ورته ډېر رحمت وورېده ډېر ښایسته ولې توپان نه شو چا ته ضرر پېښ نه کړو ډېر ښایسته وورېده خیر او د رحمت باران و ډېر رحمت باران و رښتیا هم خلک ورته ډېر زیات خوشحالي خصوصا بیا د غریب کاره خلک خو بیخي ډېر خوشحاله ډېر خوشحاله و مالدار ته خو الله ورکړي خلکو جامې ویستلې سړک ته ولاړ چې وورېږي خوشحالۍ نه ووله جامې ویستې ووله ته اوس هم لوند دی هغه دی اوس پرخه باران ورېږي ما هم همداسې ولاړم سړک ته ولاړم چې وورېدې روانې ښه لوند کړم او دا ګرمه کې ورکې کړې په دغه میاشت کې د سویم ځل یا چیسکي اول ځل مې فکر کوم دا میاشت کې دوه درې ځلې مې څښلی دی او مجبوریت نه څه وکړو نو وچه ډوډۍ هم خو نه تېرېږي بالکل او د نس غواړي او نس غواړي بېشکه نس غواړي وچه بس الله در باندې ورحمېږي ډېره مننه کاکا تاسو ته ښه اشتیاق چای اوس کې نوش جان ډېره مننه چای څښلی شم والا قربان دې شم ډېره مننه ملتیا مو وکړئ له ننګرهار نه درته باراني موسم ښایسته هجدي هوا خپرونه جوړو زموږ سره پاتې شئ
سلام ښه راغلاست او هرکلی د ننګرهار باراني موسم HD یخه هوا هیله ده چې خپرونه مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي تر بیا یوې نوې خپرونو کې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسې په لوی بهونکي ستن تعالی رب سپارم هر چېرته چې اوسئ ښاد یاد بریالي اوسئ د یو سولړې سوکاله تلپاتې افغانستان په هیله لوی الله مو مل د خدای په امان